السلام علیکم دوستانو، زه یم عرفان خان. څنګه چې کوم شاته کلاس په هغه کې موږ دا بیکګراوند مو ریموو کړی و. دوستانو هغې کې لږ څه پرابلم و، څنګه چې تاسو کتی شئ دا چې کوم لاسونه دي دغه باندې دغه مسله وه. نو دغه به اوس سیټ کوو. نو څنګه به یې سیټ کوو؟ که چېرې تاسو دا چې کوم موږ ماسک سلیکټ کړی و، ماسک مو ورکړی و، دا چې کوم د چین لینک دی دا نه دا بل یو څه ده، دا تور چې بیکګراوند یې تور ده، دغه باندې چېرې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلې کتلی شئ. دا چې کوم ده دا میټ ده بلکل. نو دغه د ورکولو دپاره کنټرول ال پریس کوم. دا چې کوم سلایډر ده دغه به زه دا شان راولم، بیا به کنټرول ان اګین پریس کوم. دغه به زه اوکې کوم. ښه، اوس به زه بي سه بروش ټول به سلیکټ کوم، لیفټ اینډ رایټ بریکټ سره به دغه څخه کوم، خو بروش به زه ریسیټ کوم اول. هارډنس به یې 0، هارډنس دی 100% وي. لیفټ اینډ رایټ بریکټ تاسو پریس کولی شئ او هینډ ټول سره تاسو کولی شئ چې دغه کې بي سه بروش ټول ایکس اوس چې کوم داسې ایریا وي لیفټ اینډ رایټ بریکټ سره تاسو کولی شئ ایکس چې کومه داسې ایریا وي چې موږ یې نه غواړو نو هغه به موږ ورکه کړو. تاسو کولی شئ چې بروش چې کوم دی څه هغه هارډنس بیخي 0 کې، بیا به داسې بلر غوندې بیا به ښه چې کوم دغه به نیکسټ ټایم به ګورو. دا چې کوم ډاج او ډاج ټول دی، د ډاج اینډ برن اینډ سپنګ ټول هغه هم په دې کې استعمالیږي. او دغه نه علاوه بروش ټول کې چې کوم موډز دي دغه هم دغې چې کومه اوپیسټي ده دغه هم ډېره په کار باندې راځي. نو دغه باندې هم په فیوچر کې به داسې ټیوټوریالز به راشي. کنټرول زی. ښه، اوس زه اګین په دغه باندې زه هولډ ان الټ اینډ کلیک. ښه، نو دغه اوس داسې راغی. اوس به زه کوم دا سلیکټ دغه ما سلیکټ کړو، سلیکټ ته به ولاړ شو، موډیفای اینډ کانټراکټ دغه 4 پکسل دی. فور پکسل تاسو کتلی شئ. کنټرول زی کوم، کنټرول شیفټ آی، کنټرول ډي، کنټرول ډي سره به ډي سلیکټ شي. ښه، نو تاسو اوس کتلی شئ دغې چې کوم ریزلټ ده هغه په پهله نه بهتر شو. دغه چې کوم سلیکشن ده دا بلکل کلیر شو. مزید تاسو دغه ته چې کوم دغه سلیکشن واخلئ، کنټرول سره سلیکشن واخلئ، سلیکټ ته ولاړ شئ او موډیفایو سموث به 4 پکسل به سموث ورکړو، سلیکټ ته به ولاړ شو، ډي سلیکټ هم دغه هم سموث یې کړو. اوس که موږ بیا دغه چېرې سلیکټ کړو چې کوم دا کنټریکټ والا اپشن ده هغه موږ تاسو دا د خپل حساب سره کولی شئ او بیا هغه ته لږ څه بلر ورکړو. کوم اوټر ایریا ده څه کنټرول شیفټ آی سره هغه ته لږ څه فیدر ورکړو. نو تاسو کولی شئ دا شان هم. خو دوستانو مین چې کوم کار و هغه ما تاسو ته وښولو. دا سلیکشن دونه سم نه دی، دا تاسو تاسو ته د سمجا کولو دپاره ما دا وکړو. نو دوستانو امید لرم چې دغه ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي او که چېرې تاسو
دا ویډیو خوښوئ نو لایک یې کړئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ او د دوستانو سره یې ضرور شیر هم په لوی الله مو